پښتون ټایم کې مو په سلامونو هرکلی کوم. الله دې وکړي چې روغ او جوړ به اوسئ. لا هر څه نه مخکې که تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. زموږ د نن ورځې موضوع یا ټاپک ده د یوې ښځې کیڼه سترګه کې څلور د شاتو مچیو ژوند کاوه. دا شل کلنه تایواني ښځه هدیرې ته تللې وه چې هلته په ناڅاپي توګه متوجه شوه چې کیڼه سترګه یې ډېر زیات درد کوي او د دې درد علت بیخي باور نه کوونکی دی. د شاتو مچۍ چیرته اوسي او چیرې باید اوسي؟ په دې راپور کې موږ تاسو ته ښیو چې د یوې ښځې په سترګه کې څلور مچۍ اوسېدې او دا ترې نه وه خبره. د تایوان هېواد ملي رسنیو د یوې ښځې چې تر اوسه یې هویت نه دی په ډاګه شوی له یوه رازه پرده پورته کړې چې له یوې حیرانوونکې ستونزې سره لاس او ګرېوان شوې وه. معلومات وایي چې د دې شل کلنې ځوانې ښځې ستونزه د خپل ډول لومړۍ پیښه ده چې رامنځته کېږي. د دې ښځې په کیڼه سترګه کې څلور د شاتو مچۍ ژوند کاوه او له همدې سترګې تغذیه کېدې. په دې هکله راپور کې ویل شوي چې کله دغه میرمن هدیره کې له یو تیز باد او طوفان سره مخ شوې وه د ځمکې له سطحې خاشاک د دې په سترګه باندې لګېږي چې له هغه وروسته دا راولاړېږي او ژر تر ژره خپله سترګه مینځي. خو یو ساعت وروسته دا متوجه کېږي چې د سترګې کیڼه برخه یې شدید درد کوي. له همدې امله دغه ښځه د پینګتونګ روغتون ته وړل کېږي. ډاکټران وروسته له کتنې متوجه کېږي چې د دې ښځې سترګې ته څلور د شاتو مچۍ ننوتلي دي او د دې له سترګې تغذیه کوي. له هغه وروسته دغه ښځه فوراً د ډاکټرانو تر درملنې لاندې کېږي چې څلور واړه مچۍ د نوموړې له سترګې ایستل کېږي او انتظار کېږي تر څو په کامله توګه د دې میرمنې سترګه ښه شي. نو دا و زموږ د دې ورځې ویډیو. امید ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه.